خور په بیت الله نه قیمتي دو په عرش مولانا قیمتي او د خدای په کرسی نه قیمتي دو په لوح کلام نه قیمتي دو په ویم ځکه اسمونه نه قیمتي دو کیما خور چې مبارک بدن سره پاروزه شي لاګي بو جنان سمرا قیمتي وي او که الله پاک فرمایي چې کوم ته پیدا کولا نه مو د نظام د دنیا نه پیدا کو لما خلقت الافلاک ما لما ظهرت الربوبیت مو زون یا نو ماشاءالله چې زدا سه یو ذات موجودی د خپل خدای مو اظهار نو کړ نو جی جنان د طرفین حزیا کا سره بل ملا کا سره رسه کې بانوای او ختموان شي دریو بینوای او ورچ شي دمره حضور دیو طرفین دی جی و دې مورنه الله اکبر پلیاره وچ دای تیرې د پوسنا وریس پتلا وننا بجنا کونینا غرینا ودت سلام ارت الصلاه والسلام علیک یا رسول الله جی وزنا ور په پښه پر وتل دیوا جن جی ډېر خبره دي د جنان د تعریفه بیره بزاغه ته حضور وښګي ورتی کړی دی خپل جوټای بي ور چولی دی آغا یہ بو پټوله مدینه شه د حضرت انس فقیر شاه کی ایو ا پټوله مدینه شه خواجه بوې د ایغه به ایغ کې یہ بنا چې چاو 10 کو چا غسل کو ټوله بیماری الله ختموله یو کاسوی چې مو بدن دانه وي حضور صلی الله علیه وسلم خپل لړې مو بدن ولاګولې مو بدن دانه اسا فاصله او پټوله خال کې شه مونږه د مشک انبار خوشبوئی اتله یہی ہو چې سبحان الله حضور وچ کیم بچے بن لوس چر دا کیر سے میر په خوشبوئی په روند پکیما گالیه تیر سے پا گالیه سے مشک انبار خوشبوئی تله دمرا پوکتا چې وړې می چې عذابو کې دی وغاټا پوکې دی یہی چې سبحان الله پدا مخله و چری جنان تعریفی نه دی دا چې بریلیونه ده سبحان الله جماعت چاترو چای اگر غریبون چې بلیار دي پېښک شخاتو دي او بس چې چا خاتو کړی دی هغه خاتو کړی دی حالانکه دی چې کیم عشق کوي او کیم د حضور باندې درود وی او کیم نتینا پوي تاسو ته حیران شي ټوله ټوله شپه په لاګي په تیرای په مینا شخاتو دي لا اله الا الله نو حضور صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي ته وینا ورکړه مالک بن سنان رضی الله عنه چې دا وینا دفن کا زنا کسون په اعتراض وکي چې دا کیم دي نه غیر بابا لوټ شکه توپ ته لوټ شه د جنان تعریفین او ګورا چې سمره پوکتا جی جبرائیل علیہ السلام نے حضور پښتنه کوي چې ترشان وی ایسے کیا نوی به تو سیکلی دل چې یو نور و طواف کو و بیت المعمور یہ طواف کو حضور ته فرمایي چې نور د مو نور وو كنت نبيا والعادم بين الماء والطين وی چې زه د وخت پیغمبر چې آدم علی السلام یا ډانچا په خاطر شه پرتا زه د وخت نبی وی بهار کې د مورینه مالک بن سنان ته وینا ورکړه دا بوشکاری لګول دا چې دا شاه کا او پاس روغې سده وکړو حضور یا رسول الله بل مناسب زینو اوینا موچلا نبی علی السلام فرمایي چې کیم بدن ته چې مو وینا ورګړل په دغه بدن د جهنم یې حرام ده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چې حضور صلی الله علیه وسلم کیما ډیړه لمدا کړی و کنه جی خو په کیر سے چاریا کولا جی نو آغا ماړي ير نه په حواله چې حضور مبارک لوس په لګې دلی دي خپل تری ابو طالب دا لاس کوله پرورش کړه دا په اخري وخت د ذلقدن په اخري لمحه شه واقعیا به تو سے وګوري حضور مبارک دته په غوش پر چې تر چې مو په غوش پر کلمه ویزو د قیامت سے سفرش کو ابو طالب ته چې ورارت خاکی نبوت ته حق ته پیغمبري د حق دو کلمه د حق دو حضور امید پیدا شو چې مسلمانې خو چې د نره به وی د ابو جهل دغه چې دا هیر نه وډره ده بغیر د کلمې نه مرش حضور ته ډېر دکو آیاتین الله تعالی نازل کړ چې لا تهدی من احببت په دغه آیات الله تسلی ورکړي چې هدایت تو پلوش شنده ادمو چر ويهدي اليه من ينيب الله یخچا ته هدایت کوي چې د شی طلب خو رجوع وي به طلب تعالی هدایت نه نو حضور ولګه د ټول بدن خپل لیاړه ولګولې ترې دا کنه فلور غونه ده العم هو کالاب د تر داسې لکه فلور او د کافر نه دو امداد کو دنه بعد به تکلیفینه پانا زیات شول
بهار کې د مورې نه پټول بدن یې لاړې لګولې دي دغه لاړې د اثر ده د حضور د لاړې مبارکه چې قیامت شه به يرث و دینه ابو طالب ولون د نویدته د يرث خپل اور په پښېږي اغه نه په سر شه مسترغه خټېږي اس کا پکیم بدن شه د حضور طریقې وی دا خدای جهنم ته سرنګ چای ایمو د خبره مقصود ده چې د پښې نه خوره د عرش نه قیمتي دي پلوه کلام د خدای په کرسی نه قیمتي دي په بیت الله نه قیمتي دي به دغه جنان طریقې چې کیم بدن ته ورشي دا بدن وسیم را قیمتي کته څه سویږي او دا لوي چې میر د حضور سره عشق او محبت تا او دا له طریقې خوان نه درګای د خدا مونږ چې محمد رسول الله چې پیغمبر د مانوخو طریقې ول تول خوان نه روګای غنه راول خوان روګای خپکه یې ماشاءالله جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چې مو کپڑا غندلا چې حضور میں کمرے تر نه نو ته منستن پر وتلا چې ستنار نور کړل چې حضور صلی الله علیه وسلم د مو اجره تر نه نو ته کني دمرا رونو نور جوړ شو چې اور کاستن به مندا کړ او د خپل ټولي نبی د مخ پر نو مو د قران پاک تلاوت کو و صحابی رضی اللہ عنہ یو صحابی دا وی چې موسور لسمش پر میدا قتل او د جنان مختمه قتل وی چې مده د الله په ذات قسم چې حضور صلی الله علیه وسلم په سور لسمش پر مینا ډیر خلو او حضرت ابو هريره فرمایي چې گویا کې مرسرګه د پیغمبر علی السلام په دمخ شدو او فرمایي چې د حضور صلی الله علیه وسلم د خلیق وشینه دم رخصلی ویل کمل غلره چې پرته موتی یا لکه جلی سیده جلی دنه چې پرته دا څه تک سپین غوښینه او دا پوس او دا لون د دوی په غوښه په منشه چودینو چې حضور وو خندل د غوښه چمک په خندق جوات و چې د خلینا پته شوې بچا چلی دی به د سړی د خلینا بیا ګناه خبره نروتله او نر زیاده او شرو غیبات وته سمرا کښلا نبی دا سمرا نورانی دا او حضور فرمایي چې ز په تیار شاوینو او پرونو شاوینو و چې سرانګه ز مخ شوینو به دغه رنګه ز ورستا وینو زه خباته چې ز مې ورسته نوینو چې تاسو په مو په شوی لوړ وسه چې څه کوي دا څنګه وی حضور خپل حدیث دی دا سه لوی شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داش پانا چې ډېر شپې ور ختم شي د حضور تعریفینه نه ختم شي جنان داسه تعریفینه دي و به زستر کې تشایبه ز وشتون تشایبه ز چې کیمه د تاک تشایبه په دغه ډېر ټیم لګي د مورینه عزیزونه حضرت عائشہ فرمایي چې مرستر کا سم وخت خيري و شمس طلعت بعد العشاء و د موم مرستر کا د مختتام نه بدر خيري حضور ته وی چې د موم مرستر کا دو و حضرت انس فرمایي ما مسست دیباجن ولا حریرا الیانو من کف نبی علیہ السلام دوا قسم ورشم دی دیباج او حریر الیانو حضور صلی الله علیه وسلم په ورشم نه ډېر پیسو وی چې سبحان الله په ورشم نه ډېر پیسو سمرا پیسو وی وما شممت رائحه اطيب من رائحه النبي عليه السلام دمر خوش بھی د مشکو د انبار نه ولکه جنان د بدن د خله نه چته ام سلیم رضی الله عنها د حضور خله په شاشه احکای چې دا څه کوي چې دا د مو مشکتي نره څخه بیا ته چې ته د مشکې مش په مشک نه خوشبوئی زیاته دو دیوته چې د مول مشک نه دی دا د حضور د بدن خله دی خپل سوچ پکایي زمزمه کې ته چې کیمه بور پوتش له ور کې د زمزمه کې ته ورته کړي صحابه کرام اردو کو چې د الله نبی چې تو نه پوتش لاوي میرا چلنن تو کې ته ویل ور چولې وچ صحابه ته د مو د خله با مې شات شي د مورینه مو ته د ورینه نه ویل دي چې د مورینه د مو د خله بوت شي زمزم هم شلی کنه جنان د خله نه جټاو ور چولې د زمزمه کې ته اور مسلم شریف شروعات تک کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا افسوس چې مورینا لیدلی وا صحابه کرام ته چې ویلې میټ دی ورینا نه وی چې ناتو سه مالګری وستا او مو ته دی ورینا نه ویلې دي دغه نبی سره تو دغه نبی طریقې خوان نه درګای و د ټوله دنیا انسانوں نے عقل واحد ساده قلا ولا دنیا و یو کام زره ہے سے عقل دی میټ دی نبی دا este دنیا هغون په ګلون دی ایسے پگلوں طریقے خوان در گئے وہ دم رئیشور نبی طریقے خوان وہ جنان میں استرگوار دا جناتینا و دو زہینے لی دلی دی وہ ٹولا دو نیوڑا اندادو چالی دلی جناتینا دو زہینے چاند لی دلی وہ اللہ فرمائی چے میر نبی لی دلی میراج پشپائے جناتینا آگا تلی و دو زہینا آگا تلی
و د عرش عظیم فرشته درخواست کو چې خدا چې په عرش لیکلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله، ای جنت په دروازه لیکلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله، د جنت ته ونه په پخې لیکلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله، د جنت ته هره پټنډه لیکلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله. یا الله ته تو د نوم سره چې نوم دا د تو مشوکا د تو محبوبا د جزاتو کا چې می رمزه کې مختلوړ شي و ته د مشوکې د تو د نبی زیارتو کی او کانی به مشته پوس رغړه به جنان پوس ورغښتو پوس یې رغښت عرش عظیم ته. نو خپل نبی طریقې خپل یې کهروي کنا چاچا نیتی نه وګړو پښه غیر مې کیسه وای خدایا تمہیں رښتینی کې ګرونا مساله دو جنان میں فرمایلی دي چې هر نبی علی السلام یو دعا غوښتي دو قد دعا بها فاستجيب لها، هر نبی تعالی یو دعا ورکړي مستجابه چې تو غوړه زی درکو. انبیاء علیہ السلام غوښتیا دي قد دعا بها فاستجيب لها، الله پاک قبول کړی دي مخبلا دعا د قیامت ورځ ته شي هغه سخت ورځ ده جی خبر وسه د قیامت ته میدان نه ورنه کله چې قیامت کېږي کنه په دغه وخت شوه د کلمې ولا یو نه قیامت سختی الله مسلمان ته قیامت سختی چیرې ورشي قیامت داسې سختی خو نه دو الله پاک مسلمان ته نور شاید کلمې ولتا کېر شوه نوسوي سیک په لګیای ماریش خان وخله ته وړي سیک په لګیای دفتر ته روانوي سیک په لګیای په نشته باندې سیک په دردی څنګه لګیای دردی به تان کټکای دای پیسې ربوسی ہاں جی مختلف دنیاو پکې غشه ولګیای چا اچانک و یو خوښ ترینا بوزروسی هر چاته خوان ورګي جو دا څوډه عجیب خوان دا عجیب आवाज دا आवाज و سختي دمره و سخت شي چې د کپڑے دکاندور نه ودا ویرشي چې مو کین چې چیرې دو مو تان چیرې دا او دې دغه و گاک نه پیسې ویرشي वो मेरे वे दे ये बचाई दा से उतरे लकमिश चे गन गन शाई उतरे कोड़ा किरकड़ मेरे वे चे मोसार ता चे खैरी बचाई दा मड़ जोनों वे चे दा बड़ा गौन मेरे फ्लोर में दा मड़शी को चे जो बादशाह आर सड़ाई वे यो दांग तराप पे शरीशी हाँ जी चाचानक वो आसमान टुकड़े टुकड़े सी पटाओ वे सी एज़ा समा उन फतरत आसमान वे टुकड़े टुकड़े सी जी इज़ल जिबाल सुय्यरत गरीना बेशके गुंडे पोसु गुर्देरी व इज़ल बिहार सुज्जरत पदरियुबे वे येरू लगेरी इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा पमज़के वे जटके वो ज़ुलज़ले रोशी व अखरजतिल अर्द वस्क़ालहा एलोन दे नबे टोल हर्स बर रोज़ी व क़ालल इंसानु मालहा इंसान वे हैरान सरगर्दान भी चे दा सूशल हुज़ूर फरमाई चे दे माइंदे दे ग़ैरे बश्योन अल्लाह पाक पर कलाम पाक से फरमाया अय्युहन्नास वो दे टोले दुनिया इंसानों ने इत्तकू रब्बकुम अल्लाह ये चे अल्लाह ना उडरे जी इन ज़लज़लत अस्सागत शैउन अज़ीम लोया उरेस पतो से रवाना दुला ज़लज़ला चे खुदाई ये चे ज़लज़लत अस्सागत शैउन अज़ीम उतली यौम तराउनहा उस दिन देखेंगे उवे गोरिये यौम तराउनहा तज़हलु भूल जाएंगे कुल्लु मुर्दिगा मुर्दिगा के मेरते चे बचीता पिए वेर काय दे माइंदे वे दे गिरे बचोन वेरसी वतज़गु कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा हमलिने वे प्रेउजी वतरन नास सुकारा वो खालिक पे दासे ले दिल से लकाने शाशे व मा हुम बिसुकारा निशावे नबी वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद नबी दा अल्लाह दरनाक अज़ाब रिवायत जस्ती चे क़यामत पे मैदान में मेर दे गिरे बचाई लोन दे पसेता की मेर वे पुष्प उतारे यौम यजगलुल विल्दान शीबा अल्लाह फरमाई चे बच्चों में वाड़ी की दे गम ना बुढ़ागोन से नो दा क़यामत सख्ती से दो अल्लाह मुसलमान ता नूर शाही पदख्ते में फमज़ के मुख्तोल काफिर भी अल्लाह इनको जन जोड़ेगा दगे तब अल्लाह पाक दा सपेड़े वेर काई चे गरीना गुर्देरी बे दे इंसानों ने सखालवी गरीना वे दे पखे गुने पोश चरेरी लकाउचे पखे वो इंसानों चरेवी चे आसमान टुकड़े टुकड़े सी चे दा आसमान गाठवोला 500 कोला दा 500 कोला दा गाठता सेकते सरवेले दी वो सेकते पितले दी वो ए दगे जरूरत है नष्टे चीज दाता बयानो
वो यू बल नसेमरा गाटती वो मेरे सर गए हमसे के ना दियार लस लगा और गाटा दो टोल निजाम में तोड़ फोड़ हुए हर समय खत्म शी ब्याह अल्लाह पाक जिब्राइल ना इज़राइल ऐसा पुष्टेक पति दी हामिलतुल अर्श कि में फरिश्ते चे अर्श नहीं उलदा अल्लाह पाक ये मौत मर जाओ दे अर्श फरिश्ते वामड़े शी अल्लाह वे अर्श पखपल कुदरत ताम की ब्याह पश्तना की जैसे एक पति दी जी मुकर्रबीन मिकाईल इसराफील जिब्राइल इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल शानु हुए इसराफील अलैहिस्सलाम चिकला ना पे दो दे खुदाई हुक्म तय अर्श तय स्तरगे निउली दी स्तरगे जांबल न काई शपेली अखलेश निउली दो अमर तय इंतजार काई पोसा गोरी स्तरगे जांबिना सलेर 20 घंटे चिकला ना लाश पेली वेर दो अर्श तय हुक्म तय इंतजार दा स्तरगे जांबिया ना चे दास नीचे हुक्म रोशो उस पर गफलत शो और अल्लाह पाक वे इसराफील तो चे मौत मर जाओ आवे मुर्शी ब्यासे पोती दी मिकाईल जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिकाईल जिब्राइल याद एक तवे अल्लाह हुक्मी तो सामड़ोशिए आगा वाजी प्रोतई मुड़वेई कौन बाकी इज़राइल अलैहिस्सलाम वे या अल्लाह यो जो गुलाम बाकी वो यो तो जाद बाकी दा अल्लाह पाक वे इज़राइल तवे चे मौत मर जाओ दाई वे दिमरा चे गायब की का पमज़ के महबियान सनोन व टोल वे हलाक शुई हुआ दरहम बरहम वे टोल निज़ाम कायनात व खत्म शी अल्लाह पाक वे ऐलान की आइनल मलूक चेरे दी मालो कौन बदमशौन आइना जब्बारून जालिमोन चेरे दी आइनल मुतकब्बिरून मुतकब्बर तकब्बुर कवीन की चेरे दी लिमनिल मुल्कुल यौम बचरी चादो सलवेश्ते कोले पेरे वे जवाब नबी दावोज वे गोंच काई वो फिजाशे लिमनिल मुल्कुल यौम बचरी दे चादो अल्लाह वे खपला जवाब की लिल्लाहिल वाहिदिल कहार दे कहार बचरी दे उरीने दा जहन्नम चदा दा पाविया जरा जंजरे तड़ला दा और पई वो जिंजर पे राविया जरा फरिश्ते दी दावे जहन्नम मैदान ता कियामत मैदान ता द शुगलेर दरमी जेर वर काई उरीने दे जहन्नम दे डेरे गुस्से ओ दे सख्ती ना पदश युवा दमाकाउशी आवे देमरा घट आवाज की चे सिमरा पैगंबरों दी दे हर नबी दे सीने ना वे दे उम्मत गम उजी हर नबी वी या रब नफ्सी आदम सफीउल्लाह नफ्सी इब्राहिम खलीलुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम या रब नफ्सी हत्ता चे हुजूर में फरमाई चे ईसा इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम दे खपले मेर दे मरियम में सोल न काई या रब नफ्सी यो नबी वे ए टोल मैदान हशर ना मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चे पैगंबरों चे नफ्सी नफ्सी काई दे मौत हो सखालवी चे नबियों नफ्सी काई दाता बे मिर सोच न काई चे मिर नबी उम्मती काई वो पैगंबरों चे नफ्सी काई चे पदाना पोके खस्तीम जके आसमान शस्ताना मासूम दी वो पोकती चा नफ्सी काई जुवत हो सखाल हुजूर वे फरमाई अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती या रब उम्मती या रब उम्मती लास को ला सजदा से प्रेतवी हुजूर में खपला फरमाइली दी जिवे देमरा तारीफी ना हो कि न में मुखशे कड़ी न में उरस्ते कड़ी जिवे दे अल्लाह पाक देमरा तारीफ कहो व अल्लाह जल जलालहु ते देमरा जड़ो की चगोंडे फरिश्ते पर जड़ोई अल्लाह पाक इरशाद की इरफा रासक या मोहम्मद तो से टोली जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाई सल तो होता तो गोड़ा उजदेर कहो इशफaq तो शफaq तो शफाअत कहो उजवे कबलो अल्लाह पाक जनान ता फरमाई दी वला सौफ युगतीक रब्बुक फतरदा तेरा रब तुझे राजी करेगा अन करीब तो रब तो रुदी कई सन्नूर दी का अल्लाह पाक फरमाई हम आपको इतना देंगे देमरा वे जदेर कहो चे तो दिन वे मदीने जनान फरमाई इज़न ला अर्दा व वाहिद उम्मती फिन्नार देमरा वे रोजीनो से चमो यो उम्मती पर जहन्नम से ओ देमो दे खबर है आखिरी मकसूद दागा दा चे उम्मती को देखो ही कना चे बेबलचा होंदे नहीं अपा केजी में ना स्पिने मसाले वे तको लिहाज नष्टा दे चाया मिमिर नबी वे चे मदद खुदाई पर जात कसम वे चे मोमिन नहीं हत्ता कूना हब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन
چې زتو ته پاولود نه په میر پلور نه په ټول انسانیت نه و من نفسک د تو په د زون نه زدر ګرون نه به ته مؤمن نه ولا تدخل الجنه حتى تؤمنوا جنت ته تلای نشي چې مؤمن نه وي مؤمن کې دای نشي چې رمضانو طریقې د خپل نبی غوندي نه لا یمن احدکم حتى اكون هواه تبعا لما جئت به اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو مومن کے دائیں نشے کہ رمضانو طریقے دے اکشلی نبی غندے نہیں جان حضور فرمایلی دي چې په حوض کوثر باندې خپل امت ته بده حوض کوثر نه ورکو او په حوض کوثر و دیمرا کولی وی لکه د اسمان چستری دي سوچ کای دا امتیونه ته ابو ورکای ابو بکر دغه عمر دغه رضوان اجمعین ویلا گیای زنه حال کې ته حضور په الله پېښه ورکای حوض کوثر ته هورونو سس کی ساش تا در سره کاذه پښتنه د نوکړه چې د موخ شولا مخ دا ورشمه نه پیس بدانه داغا پتايف شه دمرا پکونی زوشتلا شمای عتبہ بن ابي وقاص دغ بدبختی په نبی علیہ السلام باندې کونیز ګورو کو په جنگ احد شه مبارک په خلوص ولګید وشوندې پټاوټلا غوښینه موتشل پرې وته بهوش شو ابو بکر عمر علی طلحه زبیر ابو دجانه ابو قتاده ابو نیب رضوان اجمعین لا صحابه ټول نه چغي وتل حضور فرمیل چې حضور شهید شو چې کله په هوش روغای صحابه ته چې یا رسول الله بد دعا وکا چې حضور ته بد دعا ته لوس چکړ دی به چې اس ودی نه هنځرون به دګیون جوړ شي لیکن جنان فرمی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یا الله نه پیږي هدایت ته وشه 10000 و 40 دلای چې یو تا کنزل کوي او بل ته دعا کوي جنان ته د مکه خلق په تکلیفه ورستړي شل او حضور په شګړې په داوګونه ورستړل نش خلی نبی طریقې ته تیار وسا کنه داینه حضور وی چې زوی په حوض کوثر امت ته بوور کاو چې شور روشي چې دا شور دې چا دا چې یا رسول الله دا ته امتیون دي چې آنے دو فرشتے ته وی چې پریر دایې چې ما تدری یا رسول الله تو ته صفات دو دی الله رسول الله من بعد کده تو نه بعد تغیر تبدل تو نه بعد تو امت ته طریقې پریشي دي نبی علیہ السلام فرمای سخقن سخت الفاظی آئی مانا ہو بغدن ہٹاؤ لرے کی مدینے جنان میں انکارو کی چندے مونے لرے کی دا سے نہیں چاہتی میں پر دیر نہ لگائی کشلی نبی طریقے تا تیروستا میں تے موری نے داغ کشلا مخ چه پدو پا مخ شده ایش پنے کڑے شاہش لے یو صحابی وی چه مخلو پا شاہ کڑا غوش محمود شو دے مخ مبارک نمی کڑا رہی است پا بل مخ شمی خلو شاہ کڑا پا میخ پنے کیما کڑا چه وا امو غوش محمود شو دے مبارک دے مخ نمی کڑا رہی است دا دمرا ٹانگے دلا دمرا دور دلا دمرا والا شبا دمرا ٹاکے دلا چه حضور فرمی وزیت فی اللہ ولم یؤذ احد چه موتا کیم تکلیفینا ملاو دی یونا بیتان دی ملاو ایدو بچی حضرت زینب رضی اللہ عنہ آجی ټوله واقعیا به تاسو خپل وګورئ چې حضرت زینب رضی الله عنها حضور فرمایي چې د مستره بچی دو او مسره ډیر محبت او په موډه را ګرونه وا د حضور د دیش کول عمر وو د حدیجه الکبرا نه دا بچی دو نو جی دا چې سفر کوي د مکه نه مدینه ته اې د خون په بدر شنیول شو بیا کوي دیو به چې کوي دي شو به تا کوي دونه تا فدیر لرله به حضرت زینب یا خپل خون ته فدیار لرله هغه مونږ ورلجلو چې کیم حدیجه الکبرا رضی الله عنها خپل میر دته په جهیز شویرو چې حضور اولید نو صحابه سره مشوره وکړه چې د حضرت زینب خون چې دا بغیر د فدیه نه آزادای او دته و چې ته آزاد به هوته دا چر کوي چې ته حضرت زینب د مکه نه مدینه ته راواله بهار کې نه واقعیا به خپل وګورئ نو حضرت زینب رضی الله عنها چې کله مدینه نه د خپل ور سره په اشاره فرای ور دریمی نو دې پشه کفاره ته پتا ولګی د جماعت په شرلو او دې سره مزاحمت کوي وینا باجی جی وای پنجا وې دیسنر پروزی الوت ځای کېږي وینا بعد سیکولا زخمی بچی چې کله وفات شله شهید شله نو حضور صلی الله علیه وسلم قبر ته کوم تکیز دا او ډیر جی پریشان دا او ډیر چې کیمدو غم جان دا چې چیکشه د قبر نه به رنگ خشولا خبر دو کو چې کی داوله وخت ډیر پریشان وې چې چیکسله اس خشولې و چې مخدای تسولو کو چې یا الله مو بچی کمزوري دو چې قبر غضب وتاون شي یزو تو سه کی چې حضور صلی الله علیه وسلم خپل بچی چې په دین شهید دو تغم جان
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زتو سا مختصر واقعہ بیان کر فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ ټول جنت سر دوریدو اے دې زمن حسنین سید شباب اهل الجنه ټول جنت د زونونو سر دروندي د حضور صلی الله علیه وسلم بچیدو دمر مینا د حضور اور سره چکلا حضور سفر ته روانه دو اخري رخصتای و دینو و چې واپس و سفر نه روغای و پهله حضرت فاطمه ترته لخت جگر د زړه ټوکړای وځي و ډېر لوړه و ډېر تند و ډېر تکلیفینه تر کړی دي او د لوړ نه ایواورز دروازه نشله خوشوي چې بچی سره چلو چې بابا جی د لوړ نه مې ناس پم لې پر شاخته بیمورای کم دیری او دروازه سے حضور بھی لوٹ دو دو تر تلای نشلا نو د حضرت علی رضی اللہ عنہ نو تباردا چیختا حضرت علی تا آغا تم عشر مبشر خبیدا او جنت خوش خبری حضور وردو دنیا سے آخری برز دو دنیا نہ رونا دو د نبی علیہ السلام د وفات شپږ میاشتې شوی دی حضور صلی الله علیه وسلم په خیب شوته چې بچی نن تو افطرای رجمتا پر شمای دی حضرت علی څنګه په دسترخوان وی او مشوم تر رجمتا د مو څنګه آخری ورځ د پکېرش دنیا ش لاګیا دو کېرشه صفوی کای کېر چار کای او حضرت علی ته وی چې ته مې خاون دی هته په موډر حق تا او ته جوړی چې معاف مې کا ویلې خاون خو کو کنه خبره زونه بچی مرته وی چې پلور ته مې وی چې نبی علیہ السلام پښتنه وکي چې د سړی خاک سمره د پښدا بنه حضور تو فرمای چې سړی په بدن شه زخمي او په زخم شه کښو نوی نوی کښو غاندوي او شذا په جبه اوساټي د خاون خاک نشاده شدا ویټ کې منکر الله چې زو دې جن حضور فرمای چې شدا بچی ودای پښتنه ونه کوي دا عیب نه دی دا غایب دا چې به ورسته دې مزکه دوري خوري ولې شپه دوري خوري ولیا به بیا سره ترپېږي ولیا به بکیر شنو استا واړې وزنه چې بیا منډې ته بي خیر لروا خبرای سه که چپلون کی ته غوړي چې انکارو کی زبردستی نشته نکاح شه اختیار ورکړه د شریعت زبردستی نشته چې تی ساروین د خامها کلام شریف ته کړه رضی وي زما خدای والد او زای وروا خبره وي ځکه چې قران ویلي دی فن کې هو ما توب لكم من النساء وبه فقهاوی چې زید پورا اوریر دې پورا خیر و میر و لوړا شي به وتای چې داسه شته دو وی چې بس ته خوښه د مو خوښه چې دا اوله حضور صلی الله علیه وسلم په سوي شون او په سوي اوس په ځین کوایش له لیکن حضور صلی الله علیه وسلم خپل بچی فاطمه او غوستي جوړا وینځلې دو د مدینه جنان په سار 10 نه خو نه ځان دی کوي چې پیغمبر او ته په سار د فاطمه بچی په سیدو وسینو پنجاب په دغه غضب کړ دی چا دې چشته ویټ کې واده وې به وساری کر مطالبه چې 0 میټر گاډا و موټرسایکل او فریج او فریزر اس نږدې مر ملګری رغلی دا اړه وز سپین سوي لیرته د شل علاقه جاهزو خیر ته میروس ور کول فرض دي جاهز ته ساتو شګړه اور تر کوا اغه دې شده سیک نشي ودوای چې جاهز مخه نشته اوا دې مشتنګ په سرخات شش پتل هزار غوړي वो प्लेटिना होता लिखे स्टामिना होता लिखे बे कैसा बहुत राख को बे अदालत से दरखास्त कई बे बेशुदा ना सड़ाई जोड़ी ए सड़ी ना बेशुदा जोड़ाई बे तो राह न सब दाइने दे बार मल के दा हाल दा ए दुबई या दा हाल दा चने पखेर राख को न पलीर न पशुदे वो कवे बे 1999 में कोड हुआ बे पुलिस फौरन रोश ए बार मल के दा गाई सब दा एस बे मोत दा गा से कई यो सहाबीरो गाय से मोह केर से तंगी दो सूको नबी अलैहि ने कहा होगा या अल्लाह रसूल जोन ता पाई हुजूर ते जे बल ने कहा होगा नबी अलैहि ने कहा सो काका यहूद नसरावी ने कहा दा ग्रोनवी ने कहा ते ग्रोन को विदाले यूनिवर्सिटी दी दाले दे मोबाइल ना वर्के लका पयोर चे पेट्रोल पोस्ट उरते के दा मोबाइल पर शैतान ना घाट शैतान रोगाय शैतान जगरी ना दाई हो जगरी जाओ तैयार निकल आप से प्रति दाले से उरो वेशले वसु यूनिवर्सिटी असले वसु कॉलेजी नशल वसु स्कूली नशल और स्कूल से उता शाही तशाही पे पिशो होते तख्ती वाले पनार तू जका दी अनारो पिशोन पे रन जिम जांडा ओडी डाक स्पाई में नली दला है सरसा गर्दश पागा पेरी सीकेट बिली दे दिए सबकती आवते बाउते उमर रदियल्लाहु अन्हु तौरात मुताला काई अबू बकर सदीक ते छे पैगंबर ته قتلې د مخته وګړه د حسین اس خالدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې هغه کې ته چې منسوخ دي تورات او انجیل چې په خپل حال نه دی پته منسوخ شوی کې ته بنا
वो दे अल्लाह दे ذات ना रिश्तिना के तो मौजूद दा वो तो दे तौरात मुताला दे आसमानी के तो मुताले बने होता गुस्सा उमर विच रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिया दे हुजूर खलात सही पासमोनी के तो मुताले दे हुजूर गुस्सा वो मेरा यो मौलवी दा रमदाई दा पजानी हेले शेख हिकमतुल्लाह मौलवी ना मेरी एक ता हुजूर पे खैब शवेल ची दे स्कूले काले जो ना मोता ढेर तकलीफ था तो स्कूल ये पोस्ट दे कुरान आयातिना लिखली मां का ये साड़िया वो मोहब्बत से दरवेज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे वेली दी जमन वगुन काले जे स्कूले ता उलजल दास न तो जे मावी ये वो जमने ना खालिमन खा पे जन जोड़ के क़यामत से दा प्रश्न आंद ना काई जे जैता दे कपड़े निकड़ी हो जैता दे रजीन दोकड़ी हो जैता दे चकिमा दो डिग्री दोकड़ी दा प्रश्न दे काई जे तुम मुसलमान में दे जैता दे खुदाई जात और पे रंदलाओ ना ला प जात ते ताल्लुक जोड़ कराओ तरबियत ते कराओ बहासियत है मुसलमान बच्चों ने ना चीज मदरसे ता नरलर्जी कना जुबा दे इनकार न काई जड़ दे इनकार काई कुरान हदीस से कामयाबी नुशी तरीदा वो च हुजूर तरीके ख्वान नदर गई कना वो तो कहने रोल दर काई खुलद इनकार न काई जड़ दे इनकार काई ज़का च अल्लाह फरमाई उलाइका कल अनगाम द नेरा च दी खुद नसरस नऊर दी बल हम अदल कुत्तों से गधों से खंजीरों से बदतर है खरना स्पिना खंजीर ना बदतर दी बिल मौत दी पलीती नजस ज़का च खरी आखरी दियो बिल स्पी आखरी हम जो कौन वो चिंदखोन आखरी दस पलीत वो नजस थी चलाम हाय दे बिल मौजी पलीती है बगैर अंतर वो तो देखे मगरब खल के जिंदगी ख्वाशा दो वो पकेर दे करान तो रिना रे मौलिदी चे पहंदक से एक सारा चिकन की वो चे बटनों में बेरसियों चिन्हों देकर शिगर शरीर सदा वेट क्या वे चाहिए खते गोड़ो आदे इंडिया दे एक्टर बोला दवाड़े वेट के तमे दे एक्टर बोल कपड़े वो लिबास और देखे ऐसा ना मिजाज खराब शो वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई रुब्बा कासियातिन फी दुनिया डेरे शुदे दुनिया से कपड़े पूरे दे क़यामत वेलाने लगड़े निसाउन कासिरुना डेरे शुदे रहोने दी वो रगुली दी कासियातिन गारियात कपड़े वो गुस्सी लांडे लगड़े वे माइलातिन मामिलातिन पलियारे में ऐलान का साड़ी दिए था वो दिए साड़ी था रूस हुन्ना का अस्नमतुल बुख्तुल माइला सट पे सरीना टपिसा इकड़ी दी लका देश पे रेच ढूंढ सावी ला यदखुलना अल जन्नता दाशद वे जन्नत तनसी वला यजिदना रिहुहा मसीरतुन कजा दाशद वे जन्नत बियान में की मशहूर च खाउन तो हुई च दुख केर से में शावरे दिली नो स्पेते को ले शगड़े पे बेज़ मा रअयतु खैरन मिनका भाई खैर वो शर खुद आसमान नरसी ती साड़ी ना गणे की में शुदे च सड़ाई वेरोन दादा सबर काई ओ कशदा वेरोन में सड़ाई सबर काई ये शुदे साड़ी ते च तिया जनाती ओ जिया जनाती च सरांगे सड़ाई वो तक तेरे को चढ़ाई वो दोक्षली हुआ वे होती मो पक्षल बोली सबर का शुक्र का वे वो जुबे तो दख्तर बोली सबर का वो सबर वो शुक्र वे द्वारे जन्नत से काचा शुदे वे रोने दी आगा सबरीना का वो कचाउल साड़ी वे रोन दी आधा सबरीना का ए सबर बने द्वारे ता जन्नती ना लावेर गई वो की मशहूर च खाउन तो वे च मार आई तो खैरन मिन का तो ना मुशावर दिलिंदो हबतत अमलहा मिन 70 सनतिन दगे शदा या कोला इबादत सुददल वखरजत लिसानहा 70 ज़िरागा पकियामत वे औया का जबर वतली वगा का दत खल्फ होनो के हाउ पसट पर वे तड़ली इस द अल्लाह पाक के टोल मत पे हल रहम की नो खपल जिंदगी बदले की बच्चों बच्चिए ना आलिमों हाफिजों जोड़ के यो मौलवी से पकियामत से देमर सफरुश का इंशाअल्लाह तो फरमाई मौलवी से बताए जैसा फरुश का वाशा गिरदोन मुक्तदियों मुहिब्बीन तो इकराम कविन की इज्जत कविन की इख्तराम कविन की मन अकरम आलिमन फकद अकरम आलिम इकराम चौके लके पैगंबर मन अहब आलिमन फकद अहब्बनी आलिम सर मोहब्बत हुजूर वे चे मोसर मोहब्बत वमन अबगज़ आलिमन फकद अबगज़नी द आलिम न दे बुग़ज़ को पैगंबर वे चे मुन दे बुग़ज़ को वमन जलस इनद अल आलिम फकान्नमा जलसनी चे आलिम सर अक्शन से लके मोसर अक्शन से वमन जलसनी फी दुनिया वसे चे दुनिया से मोसर अक्शन तो अल्लाह पे जन्नत से मोसर अक्शन आई वमन सफा आलिमन फकान्नमा सफानी आलिम सर मुसाफिहाओ के हुजूर वे चे लके मोसर मुसाफिहाओ के वमन नज़रा इला वजहिल आलिम नज़रतन चाचे द आलिम मख्तौ कतल फफरह बिहा बदई खशुलशी खलक अल्लाह तआला फी तिलक नज़रत मलकन पदगे कतल अल्लाह फरिश्ता पे दो की यस्तगफिर लहु इला यौमिल क़ियामा क़यामत पर दखतिन कीता आगा फरिश्ता इस्तिगफार गई अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर वी तो इल्मी मजलिस लकदा है इल्मी मजलिस था इल्मी मजलिस से नुस्तायु के उन पलोश से कलाम उनसे उन युखारफ लिखे जज़र गुलामों आज़ाद के बदाना बेख्तार दा जरे जुनूदश शिरकातों के बदाना बेख्तार दा जरे बीमारों ने बीमार पुर्तियों के बदाना बेख्तार दा जज़र का तलमीज़ के बदाना बेख्तार दा
عالم څنګه 2 ساعته نوستای او مشامه هو خطوتين 2 قدمینا مولوی صاحب سره او اکل ما هو لقمتين مولوی صاحب سره دویش خوان د ماړیو کې او سمع منه کلمتين د مولوی صاحب ندوی خبره وروي اعطاه الله تعالی جنتين الله دو جنتین در کی وکل جنتین مثل الدنيا مرتين هر جنت دې د دنیا دوګی نه تامر ډېر فضیلت چې عقل ودی هرون مولوی صاحب ته علماء تعالی قیامت شوی یوم یبعث العباد کله چې الله پاک قیامت سے بندگون قبریں نہ روسی ثم یمیز العلماء علماء کرام الگ ہو جاؤ عالمون میں بیل کی اللہ پاک ثم یقول الله سبحانه وتعالى بیا اللہ پاک علماء توی یا محشر العلماء اے عالمون جماعتا انی لم ازع علمی فیکم متوست علم دغه تنو درکړه لعذبکم چې زه عذاب درکو اذهبوا چلے جاؤ قد غفرت لكم ورسی معاف میں است دا علم الله ورکړي خپل مخصق نشي کوي علم دا د الله چانټي دو دا د الله خوشي دو ومن سرنګ قرآن آیات فقد اوتی خیرا کثیرا الله فرمایلی دي انما يخشى الله من عباده العلماء اغه عالم نه چاله نه ډاري الله نه ډاروین کی علما دي الله فرمایلی دي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين دا آیات ګره پس کل لیکل دا چاچ قرآن و حدیث غلط استعمال کړ نبی علیہ السلام فرمایي فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ زون تب جهنم سے ٹھکانہ تیار په داس کول کامیاب چې پیسو قرآن اتنار ته لیکه وطلب العلم ولو كان بالسين د علم مرکزینه مکه مدینه او کسیندو د حضور په وخت شه ها مکہ و مدینہ و کفاوی کنا جی چې حضور ویلی دی ایسے پسکول لکلی دی چې اطرب العلم ولو کان بالسین دی ګورا کمپیوټر ته علم وی چې پروډ غړه طرفوي دغه ته علم وی و انجینیر منا کوي په پښتو شه منا کوي چې غاټ تر کوم و ام بی ایس منا کوي چې خلک غل میچا د ټیسټ کول اس میں گاډ وډ راغی د حدیث مطلب دا چې علم په لره لوټ شک اگر کا چین ته لوټ شه دمر لره لوټ شه خبره پیږي کنه پیږي خدای خدا مستو سے ټول معاف کی تو سے چا امین نورینه عالم ته الله پاک په قیامت شو فرمای سفرش کوا مقتدیون شاگردونه نبی علیہ السلام فرمای چې چا د عالم کرام محبت عزت احترام کړای دمر سفرش مولوی سے بوکی ولو کانت بعداد النجوم لک بد اسمون سے سمر استری دي دمر والا سفرش قبلای سیک سے بچوں عالمون جوړای ان شاء الله دله وس بیر جامع درې وی چې 10 پسو تر جامع په وخت لګیا نه له هو کیسه ډېر یتینا او تکای کنا اس د کیم قران چې دازې پرت دشت پیره کا پری د نه پخلو سېږي پتا بلیغ نه پیره نبی علیہ السلام د چالا پیغمبري ورکړه به کیما چاروا په حجر اسواد کونی څنګه دل منځن یا تو توڑکنا وټولا دنیا اسلام تر داخله وا تاسو وا اوس صحابه کرام وجر تل مسلمان دل به حرام شه په نپلین یاد توڑو و خلق اسلام ته داخله دل 10 انوا مکه شه والټا کول تیر دي دیار لسکول مدینہ شه لوړه تند تیر دي حضور د مکه نه مسافر پرت په مدینہ شه دا کنه دا صحابه چې کړه تل دي صحابه بابا ماینده پلری نبی کا نہیں شته بچوں نے بھی کنا کیر شه غنم جوړه ټرټه ډاکه و مکه مدینہ چیرې غنم جوړ غله هو کې ریانا اځ صرف د مدینه حجره فصل پټولا مدینہ شه د یول مہروکنو پټولا مدینہ شه د حضور صلی الله علیه وسلم په یو کې شانو دوی میاشت حضرت عائشہ فرمایي چې والله وچ مدد الله په ذات قسمی چې حضور په مناشه یوش پرمای بلش پرمای دریش پرمی ثلاثه اهلات شهرین متتابعین دوی میاشت تیرله ما او کدو فی ابیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نار د پیغمبر اسلام په ویلا سے کړه په یو کې ارشاد دوی میاشت ير بال نشو فقلت يا حالت فما يغيشكم تر رمضان میں سرنگ ترو فقالت الصدان التمر والماء کجور کا یا پانی حجیرہ میں غړې به موچ کلا کلا حضور ته غوندونه شوده پیر نورین صحابه ماینه پلرینا پیژندل شده بچونه پیژندل حضور ته فرمایي چې دا کیم دین توسته مې ضرورت سو ایسه توسه چار عیبینه تر رسول دی نو کیم کلاس چې د صحابه سره د حضور سره په اخري خاص نسو پاش نریناوی او شدیناوی ټول صحابه ټول مسلمان ټول یې جمع نر و شده ته دین زمواري ورده
خوش دینا په پردیشه د دین مهنت تا د دین ګوري ہوتا مست امیر المؤمنین عمر بن الخطاب د خپل خیر په برکات ملاو دا چې د په وجه فاروق اعظم کفر او اسلام سے فرق شو دا 25 ور د په مشوره قران نازل ہاں جی نبی علیہ السلام فرمائی لو کان من بعد نبی لکان عمر کمونه بعد نبی حضرت عمر دا د خپل خیر په برکات ملاو دا عثمان غنی رضی اللہ عنہ چې 44 लाख مربع میل حکومتو او د ټول دیش در لشکر درې خس لشکر زمابه دو والا او داغه عثمان غنی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دا مشته د خپل ترې په برکات ملاو دا او په پیغمبر باندې اول ایمان خدیجه الکبرى وروړي او اول په دته تسلی خو خپل بیبي ورکای اول په دې باندې په حضور باندې مول زون لګول او خدیجه الکبرى دو ایسه دینا دا مقام دا چا سړی حوصله جوړای چې غم مبا جار میں کیسے خبا پی بیبیوں نے خوندون یہ ټوله زندگی ته فرق کړی دي کول او چلا او سرزانا دریو دې خبرې نه او کېره شه غنم جو ورته شانې او سورلی نه ریل ګاډي نه جو زینا نه موټرینا نه په خورو ډینا نه پلیاره خرو کوټلینا نه صحاباوی چونه مې پخې خړلې او من کثرت المشي او په مزله بنه وسکت الاطفار نی کون مل وړې دلی دي و ينصلح جلد القدرماین او د پښنه مې چمړې لاټه دلی دي او نه مې پخې خړلې دي و مشتوی غټه بول حاجات وچ پیش کېدو بغد سبغه ایام دی او ورځ بعد به مثله بول البغل الغنم الکوزه پچ ورینه یو لاک سور لزر صحابه کرتا او پاس رغلی نه دي وضو تدریمی ناس حوض کوثر ته ورشه سوي او توی کا حضور ته و چې پکیم دین د مباشون حسنین لوړه تیرې دی په واړی کولی شه او مو مخ شکاره شاهدی او مو بچی په شهید شوې دي او زه په طیف شه والا شومای او مو په مکه شه درې کوله په شبي ابي طالب شه بانو صحابه پانګریا چې دلی او دا و تو څه کړی دی د دین د پرته په مخ دین رنګ ده سوي او توی ټول ته ورسته پیغمبر چارتا چاچا نیتی نہ اکڑو انشاءاللہ دا سے ویسے کوئی چنن بعد میں دین پر نمبر 1 دنیا پر نمبر 2 ایاک نستعین و ایاک نعبد دا سے دی ایاک نستعین دیڑے بوریے وڑی ٹنینا پیسے بانڈال امیر صاحب کول تطیر دا خدای قانون نہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلا مومنا بیتو من خواشا میں دے انشاءاللہ وہ چی دین پر نمبر 1 کے مڑ ویسے دنیا تے اعلان ہے وہ چی نمبر 2 کے مڑ ویسے دین تے اعلان ہے او نبی علیہ السلام صحابه کرام د دنیا نه منې کړی یا نه دي اور پریشان دي چې کله ټول دین زمدای شو او ټول جنگینه او شو فتوحات او شو دین زمدای شو به وته چې سمې رمزه کې خیر خبر وغلی قران پر نازل شو ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خپل له څه دنیا په خلاقات سره چاهیے چې 100% د دین چرچې شل ونن خورا 95% مسلمان المس پریشه ده فصله شاویا رې نه کای نن سي وای پردې مې دا حال د وسید مې بینکی نه دي او نن زونونه د حضور په طریقې ځون شرمېری او شو د وړکیا وی چې دا نمون مې چې نه خوشې دا وسرانګې به ایمان تیرای او دا شته جنت تسرانګې سي او دا زونونه وسرانګې صحابه سره غړېری چې دې هغه الکترون کو نه خپل وسالې دل شیخ پاکېږي ما چې حضور په طریقې ځون جوړ کې به وسیک مولوی سے ته سیک اجي سے خپس نه خپس سے مولوی سے باجی سے تبلیغی سے دنرتوي دا ته درته ویل کای رہے انره ته ته د زړه جذبه اس چې په دغه جذبه مرشه دا څنګه کېږي چې دنیا سے غال غن کا پوډا کوه او جوړګار وو کې امات شه عالمونه پیغمبرانو سره چې کدا همړه انصاف یاند یو بچای د مرنه پیدا دا وړین دا کیند دا ګور دا ان شاء الله دنیا ول دغړو د تسترګ ورکوای شي چې ننګړه پیدا شي ننګړه وي دا چې د دنیا نه ننګړي لوټ شي کې امات شه ننګړي چې کېږي خپکېږي ما چې سرانګه مرشه دغه څه چې کېږي ایسو جام دینه بدلای کنا چاچا نیتی ندی انشاءاللہ چې سالیر میاشتې نه لګي وای چې سبونه په ورغل دا څه ښتا پیاوړه شتا به سبونه غړو تر وړو سیمرا دی په جیل شه اتیا کولا کای دی او یا کولا کای به تو شاید دغه شپه جمعه نه سکته ور دی ها جی چاچا نیتی ندی انشاءاللہ اس ارونه شپه جمعه نه شاید ارونه ایتمنه سک یا هو درې مړه ایتمه ته خو یاد ویم میاشتې دی او خدای جی چې زوی سه انشاءاللہ سالیر میاشتې تا چلیتا اوشای جی الله مې دن وایته مې ته هو ټول سی کا هروي یواش په خدای په لار شاو یا کوله نفلینو کې او یا کوله رجاون سے یواش په بهتره دي کښین یې جی وسابونه درېو نه سکسي کم اس کم درېو دي اوی کیم کیمی درېو دي جی هغه وداري جی پوسول دی بان آپ پوسول بان کا ہاں جی سابونا درېو دي
ai da yo kas vezi pe da demra kali je to sa sta moše tar goli osa haji driver ji orine yol mis da la pal yar se